که ته په دې باندې ویرېږې چې یاره زه مړ شم نو زما بچي به څه خوري، ځکه زه یوازینی سبب یم د خپلو بچو د رزق. نو مه ویرېږه، ځکه رزق ورکوونکی ته نه بلکې الله رب العالمین ذات دی. کله چې یو ماشوم د مور په نس باندې هلته هم رب العالمین ده ته رزق ورکوي چې نه ترېنه پلار او نه دغه مور ترېنه خبروي، ځکه الله رب العالمین خیر الرازقین ذات دی. الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي وفي السماء رزقکم وما توعدون، په اسمان کې رزق د ستاسو دی او هغه څه هم دي چې تاسو سره واده کیدلی شي. منصور یو عباسي بادشاه و، هغه چې کله خلیفه کړلی شو نو هغه ته یو عالم خواته رالو. هغه عالم ته ویل ما ته نصیحت وکړه. هغه ورته ویل څنګه نصیحت درته وکړم؟ آیا هغه حال درته بیان کړم چې هغه ما په خپلو سترګو باندې کتلي او که نه داسې نصیحت درته وکړم چې هغه ما اورېدلي؟ هغه ورته ویل نه، داسې نصیحت راته وکړه چې هغه تا په خپلو سترګو باندې کتلي. نو هغه ورته ویل چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله بادشاه و، خو چې کله وفات کېدلو 11 زامني وو او 18 درهمه یې هغوی ته په میراث کې پرېښودل چې په هغې کې 9 درهم د هغه په کفن دفن او قبر باندې ولګېدل او دا 9 درهم د هغه په 11 بچو باندې تقسیم کړلی شو. او هشام ابن عبدالملک هم بادشاه و، خو چې کله وفات کېدلو خپلو بچو ته 1 کروڑ او 10 لکه درهم پرېښودلي وو. 11 زامني وو، هر یو زوی ته 10 لکه درهم ورسېدل. خو څه وخت تېرېدلو ما وکتل چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله یو زوی دی او د جهاد دپاره 100 اسونه واخیستل او د الله په لاره کې ورکړله. او د هشام ابن عبدالملک چې بادشاه و او بچو ته 10 لکه درهم پرېښودلي وو، د هغه یو زوی ما وکتلو چې هغه سوال کولو د خپلې روټۍ دپاره. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په خپل کټ باندې پروت دی د مرګ نه مخکې. چا ورته ده وویل چې ګورې ته خو وفات کېږي، تا بچو له څه پرېښودل؟ هغه ورته ویل د الله تعالی ویره او تقوا. که چېرته دا زما بچي نیکان صالحان وي، الله رب العالمین د صالحانو ملګری دی، الله به ورسره خپله مرسته وکړي. او که زما بچي غیر صالحان نیکان نه نو زه بچو ته داسې مال نه پرېږدم چې په هغې باندې سبا هغوی ګناهونه وکړي. د هغو خلکو حال ډېر د افسوس والا دی چې هغوی دنیا ګټلې وي او ترېنه پاتې شي او بچي ترېنه خوندونه او مزې اخلي او الله رب العالمین حساب بیا د ده سره کوي. نو په دې باندې مه ویرېږه، که زه مړ شم زما بچي به څه خوري؟ ستا نه به یې ښایسته الله رب العالمین ستا بچو ته ورکوي، بلکې د خپلو بچو ښایسته تربیت وکړه دې لپاره چې ستا دپاره صدقې جاریه وګرځېږي او د هغوی د نیکو اعمالو ثوابونه تا پسې درځي.